محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د لار نقشې پر ژر نهایی کېدو ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند نن شنبه د روان 1415 لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 13مه نیټه د ارګ په چهارشنار ماڼۍ کې د قزاقستان د لومړي وزیر لا مرستیال او د اقتصاد وزیر ښاغلي سریک شمانګارین په مشرۍ راغلي هیئت سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال افغانستان او قزاقستان مهم سوداګریز شریکان وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لار نقشې په تطبیق سره به د سوداګرۍ حجم 3 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. محترم الله عبدالغني برادر اخوند وویل د کرنې قانونو استخراج، ترانسپورت، اوسپنې پټلۍ او صنعت په برخو کې ګډ کار کول، د کرنیزو محصولاتو د صادراتو زیاتوالی، د بانکي اړیکو پیاوړتیا، د کرنې او مالدارۍ اړوند موافقتنامې، د مالی بازارونو په برخه کې تخنیکی همکاري، د داخلي اسعارو کارول، د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پراختیا، د افغانستان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان د ګډ مرکز وړاندیز او په خارګوس بندر کې د افغانستان اړوند وارداتي توکو لپاره د لوجستیکي مرکز جوړولو غوښتنه د دې لار نقشې مهمه برخې دي. محترم ملا صاحب زیاته کړه افغانستان د یاد لار نقشې مسوده له خپل لوري نهایی کړي او له قزاقستاني لوري هم غوښتنه کوي چې د دوی اړوند برخې نهایی او تطبیق ته زمینه برابر کړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره د خصوصي سکتور رول مهم وباله او ویل د سوداګریزو نندارتونونو، ګډو اقتصادي فورمونو، د سوداګرۍ خونو ترمنځ د همکاریو او د سوداګرو د متقابلو سفرونو ډیروالی کولای شي نوي اقتصادي فرصتونه رامنځته او د پانګونې کچه زیاته کړي. ورپسې ښاغلي سریک شمانګارین خبرې وکړې او ویل د قزاقستان لومړی وزیر له افغانستان سره د اړیکو پراختیا او اقتصادي همکاریو زیاتوالي ته ځانګړې توجه لري او نننی سفر یې هم د هغه په هدایت ترسره شوی دی. ښاغلي شمانګارین زیاته کړه چې هیواد یې له افغانستان سره د زړه ناروغیو د تشخیص، امنیتي سکتور د پیاوړتیا او همدارس د اوبو مدیریت په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. نوموړي زیاته کړه دوی به په کابل پوهنتون کې د اوبو مدیریت لپاره علمي مرکز پرانیزي چې افغان متخصصینو به روزنه ورکوي. په دې غونډه کې همدارس د ترانسپورت، صادراتو او وارداتو د زیاتوالي، بانکي اسانتیاو رامنځته کولو، د اقتصادي همکاریو د لار نقشې د ژر نهایی کېدو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه هم بحث وشو او ټینګار وشو چې په دې برخه کې به د دواړو لورو تنقیقي کمیټې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. بیا بدی پلرو برنگین گلو نو کرم